नसीब में तबाह करो हाय नसीबा जालिम नसीबा। Suki. اميره ته هاو مشال زیم تو خدا سے حیران شوی ولی مشال تا ته وایم نه نه اميره داسې سم نشته راځه کنه بابا ودې تاسو راځئ دننه مشال کاکاجی مرا پاسوا بس یو دو خبرو لرالم او دلته په ولاړه به کو خیر دی هغه وده دی هغه مرا پاسوا مشال خیر خودی کنه ستا پسترګو کې ما ته اوښکې ښکاري څه غوښتنه او خیر دی اميره هیڅ هم نشته تاسو ماته څه خبره کوله وای څه خبره وه خبرې خو ډېرې دي مشال خو نن به ته خامخا د خپل زړه ټول خالونه ویم اوس پته نه لګي خو چې ته به زما د زړه فریاد اورې او که نو مشال زه غواړم چې تا سره د مینې یو دنیا جوړه کړم یو داسې دنیا چې په هغې کې صرف امیر او مشال وي او دغه مشال ټول عمر بل وي که په دې مشال باندې ساړه بادونه هم راځي خو دا امیر به ورته تیار وي لکه د ډال په شان به ورته ولاړ مشال زه تا د مینې هغې دنیا ته بوتلل غواړم اميره رالې خو ډېر لیټ رالې اميره زه اوس هغه مشال نه یم چې کومه مشال به ستا مینې کې رڼا کوله دا مشال اوس په پوکي مړه کېږي څه مطلب مشال زه پوه نه شوم اميره زما پلار زما د رښتې خبره امیر خان سره کړې ده امیر خان مشال زه په زړه باندې هسې هم دردېدلی که ته ما سره څه مذاق کوې مشال نو دا د مذاق ټیم نه دی نه امیره زه تا سره مذاق نه کوم زه تا ته صحیح خبره کوم هغه خلک ډېر زورور دي کله نه چې بابا ما ته خبره وکړه ما ته امیر نوم واغست خو ما ته پته نه وه چې امیر خان پکې هم شته
مشال رشتې خو په زور نه کېږي مشال. نو تا به ورته انکار کړی و که نه؟ تا خو انکار کولی شو، تا سره خو پوره حق دی. امیره کله چې بابا ما ته امیر نوم واغستو، زما په خیال کې تاسو وای ما ځکه ها وکړل چې کله بابا ما ته پوره خبره وکړه چې د هغه مور پلار راځي، نو زه شک کې شوم. ما ته بابا وروسته وویل چې دا امیر خان دی. مشال زه به د کاکاجي په خپو کې کښېنم، زه به هغه ته سوال وکړم، منت به وکړم، او دې کې خو هېڅ خبره نشته مشال. ستاسې نکاح خو نه ده شوې، صرف رشته به هغوی غوښتي که نه، نو داسې دومره غټه خبره خو نه ده. امیره په دې رشته زما په خپل هم زړه نشته دی. هغه ډېر زورور خلک دی. هغې هغه ورځ بابا سره هم دلته ډېره بدتمیزي وکړه. بخیر راغلی بابا. خیر اوسې زویه، بختاور څنګه یې؟ ښه یم بابا، الله بخیر راغلی. کښېنه بابا. څه شوه ترور دی؟ پته نه لګي چې هغه څه شوه، خبر خو نه یې بابا. نه ولې خیر دی؟ په کور کې کم غوبل شوی دی. د ترور په کور کې دی؟ او دلته خادم د خپل پلار تصویر لیدلی دی، او نواب صاحب پسې ډېر په غوسه کې راغلو، ورته یې ویې چې زما پلار چېرته دی. دا خبره ده؟ او همدا خو ما غوسته که نه؟ تصویر یې ولیدو؟ خادم دا پلار دی، نواب سلیم، خو په ګوتو بولور نشي، او دواړې لرې کړ. بابا مور او زوی دواړې د کور وشړلو، خو په تلو تلو کې خادم دا خبر وکړه چې زه به د خپل پلار رشته ضرور تاسو نه اخلم، او زه به دې کور ته واپس راځم. دا ارمان به کلم پوره نشي بچیا، کلم. دا زه ستا دې ورور ته هم ویم او تا ته هم ویم، صرف نوکران دي او نوکران به وي، نوابانو نه یې تسلیم کړي. خو بابا چې د خادم پلار د نواب صاحب ورور دی، نو بیا خو حصه کېږي که نه؟ هسې نه چې وګرځو خپل پلار را پیدا کړي او بیا د دې نه حصه غواړي. و ساده ګلې، و زما ساده لوري، چې نواب سلیم خان پیدا شي نو عموم ولې جایداد نه ورکوي؟ ولې نه پوهېږې ته؟ هغه څنګه بابا؟ ولې تا ته پته نشته؟ تاسو لا پیدا هم نه وئ. دې یو غریبه جینۍ خوښه کړه، دی نواب سلیم خان، او نوابانو کې یو کردار ما منلی دی چې هغه صرف د نفرت غټ دیوال دی، غټ دیوال. او چا دپاره چې کله د نواب خپل زوی ونه منله یا خپل ورور ونه منله، په دایره کې دننه نه به هغه د جایداد مالک کېږي، نه به هغه د شهرت مالک کېږي، ځکه یې بار کو. بابا خبره خو دې صحیح ده، دا خو نواب صاحب پلار حق کړی دی، که په قانون شو نو بیا خو په خامخا اخلي. زه خو یاریږم چېرته په دې کور کې راته شریک پیدا نه شي. کمکلې نواب دی نه، نواب زما اوښی دی، نواب سدالله خان، او ستا ترور پې واده ده. شکر وباسي تاسو. بابا چې خادم د خیدر خان د تره زوی دی، نو دا خبره موږ ته ولې تاسو نه کوله؟ او دا راته ووایې چې اوس به کېږي څه؟ و بختاور و بختاور، ډېر کمکل یې میرا، ډېر ساده، ولې نه پوهېږي؟ په دې خبرو کې بیخي کار مه ساته. دا نوکرانو نوابان نه وو، ولې نه پوهېږې ته؟ ښه دی چې ګندو لرې شو.
او زه دا نه غواړم چې زما بابا سره څوک بدتمیزي وکړي. امیره بس ته نور په دې دورشل قدم مه ږده، دلته مه راځه. صحیح ده مشال. زه به نور نه راځم مشال. خو مشال ته ما سره یو وعده وکړه. زه به کاکاجي ته په خپو باندې پروزم. ستا لپاره مشال زه هر څه کولی شم. د ټولې دنیا سره دنیا ته غونډې دنیا ته زه ډال جوړېدی شم صرف ستا د وجې. خو ته د خپل زړه نه ماته وې مشال چې په دې دورشل نن قدم مې ایږده. صحیح ده زه به نه ایږدم. خو صرف یو ملاقات له به راځې. زه به تا ته د خپل زړه ټول رازونه هغې کې ویم. ته د هېڅ نه هم نه خبر مشال چې زه څوک یم. ته به د هغې نه ځان خبرې بیا کو دغه امیر خان دی او کو هر څوک دی بیا به ته فیصله په خپله کې. دا ستا د ژوند فیصله ده. دا زما د ژوند فیصله ده مشال. زه لاړم. دا سکې یو څه وشو. الله زوز بابا څنګه پوهېږم. یو خوا مې د بابا پوښتو او بل خوا اوس د امیر د مینې اظهار. نه پوهېږم. بس د دې حقداره د دې ټول نوابې ستا ترور ده. مبارک شه. او لالا بالکل ټیک دی وې. انشاءالله هم داسې به وي. په خیر علي. خیر اوسې. مرجان خور څنګه؟ امیره بچی پیم خدا چې ته مې ولیدې ځان یې د انځر ګل جوړ کړی دی. کښېنه. وای کنه لالا څنګه دې راپېښه وکړه؟ مرجان خور اوس په هر ټیم راځم. خبر شوې ما چې خادم او د خادم مور تا لرې کړي دي. هغه ما نه دي لیکلي لالا. هغه خپل عمل لرې کړي دي. تا ته بلې پته نشته زرین چې دې کور ته راتله په څه نیت راغلې وه. د هغې خو دا خواهش و چې راشد د دې نوابې به زه مالکه شم. خدا ورته پته نه لګېده چې په دې کور کې د مخکې نه نوابه موجود ده. نو چې زه موجود یم نو د هغې موجودګي دلته څه کوي؟ ویری ګډ خورې ویری ګډ. خو زه د خپل د کمکل زوی ته م ویم امیر ته چې یا الله دا خره چې خور مې نوابانو کې ده او خور مې نوابه ده. یو خوا خوان او یو خوا نوابه. اوس په پته لګي خور لالا ډېر خوشحاله یم. تا ته پته نشته د دې نوابې دپاره چې 20 کاله ما څومره محنت کړی دی او دا ما حاصله کړې ده. څومره په اسانۍ د هغې په چولۍ کې څنګه ورولم؟ او ولې تا ته پته شته نه څه
چې زه ستا خور یم ته صرف دومره وکړه چې د خادم او د هغه د مور پته ولګوه چې د خدای په دې ځمکه باندې کوم ځای کې مې ژوند به یې په دار کړم دوی څه وایي چې د دې کور نه ووتل دوی به ما نه په سکون کښېني نن د خدای دا غټه پټه ځمکه به پې تنګه کړم او د ځمکې دې تل ته به یې وغورځوم مرګ به غواړي خو مرګ به ولې نه دا نوابي صرف زما او زما د زوی ده بس خورې زه پېښ شوم زه په تا فخر کوم څنګه چې ستا نیت او ستا زړه دی که نه داسې د ملک شاکر خان هم دی ګوره مورې تا ته مو ویلې چې ته په دغه ځای کې لس اته منټه انتظار وکړه خدای مکه که ته مالې دغه ځای کې مخې نه وې راغلي او ته به بل طرف ته وې ما به څه کول بچې تاسو هم ډېر ټایم تېر کړو زه سمه خرابه تږي شوي وم ګوره مورې زه چې کله د بازار نه واپس شوم دلته یو کس راته وایي چې دغه ځای کې د کرایې کوارټر میلاویږي نو بیا زه د کوارټر مالک سره میلاو شوم ما ته دوه درې شپو دپاره دا کوارټر یې ونیولې نو بچې څه مسله خو به نه جوړېږي دلته نه نه مورجانې ته دې زه رینټ ورکوم ما نه د دوه شپو پیسې اخیستې دي چې څو پورې دلته ستا زړه برابر و ساعت یې تېرېده همدلته بیا زه به پیسې ورکوم صحیح ده چې کله زړه تنګ شو زه به درله بل ځای وګورم د خیر سره صحیح خو مورې بس لږ احتیاط کوه خدای مکه ته رانه روکه نه شي ځکه چې د پلار په تکل کې خو روت یم بچې الله دې نه کړي داسې خبرې مه کوه بابا هم راته لا میلاو شوي نه دي خدای مکه که ته رانه په طرف لاړې د زړه دغه لږه دنیا مې پاتې د خدای مکه دعا به م روانه شي بچې داسې خبرې مه کوه اوس خو راته زه هم تر غاړې شوم اوس خو د نور هم غمونه ډېر شو خو بچې ستا نه بغیر زما نور څوک دي داسې خبرې چرې مه کوه کنې زه به مړه شم مورې الله دې هېڅکله هغه ورځ نه راولي چې زه به د مور په خدمت باندې تنګ شم او ځان به راته بد ښکاره شي مورې زه خو هر ټایم د خدای نه دا سوال کوم چې خدای پاکه ما نه په دې دنیا د مور او پلار خدمت واخیستی کې چې زه د مور او پلار دونه خدمت وکړم چې دا دنیا ورته خیرانه پاتې شي بلکل بچې مورې ستا خدمت کوم خو به صرف د پلار خدمت رانه پاتې کړي الله به هغه مونږ ته میلاو کړي بچې کله مورې چې کله د الله نام ورشي نه به شپه وي او نه به ورځ وي ما ته به خپله د ګل په شان لور هم میلاو شي او ستا بابا به هم میلاو شي الله دې وکړي خو الله دې په تا هېڅ هم نه کوي په تا دې الله تود باد هم نه لګوي زما غم مه کوه زه به ټول عمر تاسو سره یم تاسو په خدمت کې به دا ټوله زندګي تېرو او د مور او پلار دعاګانې چې کوم بچي سره وي دا خدای کله هم نه ناکامه کوي بلکل بچې ستا دعاګانې خو رارسي بس د پلار په دعا پسې ګرځم چې کله به پلار له وررسم الله د ټول عمر کامیابه ساته بچې آمین راځه مورجانې नसीब में